په دې ویډیو کې به تاسو درخم چې تاسو څنګه کولی شئ د ویډیو سیز کم کړئ او کوالټي خراب نه شي. نو دوستانو څنګه چې په تمنیل باندې ولیدو بالکل هماغه طریقه تاسو درخم چې تاسو خپل د ویډیو سیز کم کړئ، یعنی د ام بي سیز کم کړئ تر څو تاسو د موبایل حافظه یا هم ځای ونه نیسي او کوالټي خراب نه شي. نو ویډیو ته اخر وګورئ دوستانو تر څو کومه طریقه تاسو ته هم دغه طریقه یاد کړئ. نو واخا نن سم ویډیو شروع کېدو نو مخکې ویډیو لایک کړئ، نه ویډیو د سره لایک کړئ، چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل هر مر د سره سبسکرایب کړئ تر څو د ښایسته ویډیو باندې تاسو ته په وخت ورسیږي. نو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تاسو به سمپل دغه د ویډیو د ډسکرپشن نه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، ویډ ټریمز د دوستانو ویډ ټریم دغه اپلیکیشن نوم د چې کله دغه ډاونلوډ کو نو دغه به انسټال کړئ. بیا به دوستانو تاسو سره دا رقم صفحه راخلاصي. کله چې دا رقم صفحه راغله نو دوستانو زه به د دې کې تاسو ته یو ویډیو سلیکټ کوم. نو دوستانو دغه ویډیو ده تاسو کتلی شئ، دوستانو دغه ویډیو ده. نو دغه دوستانو ما نیولې 3 ام بي ده. دوستانو تاسو کتلی شئ د دې کې 3 ام بي دغه ویډیو سیز ده. نو دوستانو غواړم چې زه دغه ویډیو کمه کړم. نو دوستانو دلته په ټرین کوډ باندې کلیک وکړئ. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ په دې باندې چې کله کلیک وکړو بیا به دلته د ویډیو سیز ورته انتخاب کړئ. نو دغه زه ورته ایچ ډي سیز انتخابوم او اوس وشول. بیا به دوستانو د دې کې په میډیم او دا به های ته د ویډیو کوالټي به های کړئ. دوستانو چې کله های کړئ نو دوستانو دا سیټینګ پوره شو. بیا به د دې کې دوستانو تاسو دغه بل اپشن وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو دغه خط دغه ورسیږي. نو دوستانو بیا به تاسو دروخم چې دغه د ویډیو کوالټي کمه کړه او کنه. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه خط ورسیږي. نو دوستانو دغه خط ما سره ورسېدو، تاسو کتلی شئ دوستانو دا خط ورسېدو. بیا به دوستانو دلته په دې ویو ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به د ویډیو سیز وښیي. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما سره دغه 7.1 ام بي یعنی 1.5 ام بي دغه ویډیو ماته جوړه کړله او مخکې څو ام بي و دوستانو تاسو خپله ولیدو چې مخکې 3 ام بي وه او اوس دغه 7.1 یعنی 1.5 ام بي ویډیو شوله او د ویډیو کوالټي هم خرابه نه شوله. نو دوستانو زه به تاسو ته دغه ویډیو هم دروښیم چې د دغه ویډیو کوالټي خراب نه شوه او که نو زه دوستانو تاسو ته دغه درښیم. تاسو کتلی شئ ما سره دلته صفر شوله. نو دوستانو تاسو کتلی شئ د ویډیو کوالټي هم بیخي نه ده خراب شوې. نو ډېرې اسانه طریقې سره تاسو کولی شئ د ویډیو کوالټي خراب نه شي او د ویډیو ام بي سیز کم کړئ تر څو ستاسو حافظه او یا هم د میموري کارت جیب ونه نیسي. نو دوستانو دا نوې ویډیو خدای وکړي چې تا اخره پورې در سره کتلي ویډیو لایک کړئ، نوې ویډیو در سره لایک کړئ، چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. ملاوي به په داسې نورو ویډیوګانو کې ښه ډبه د بریالي اوسئ. د خدای په امان.